متوجه اوسئ. شاید له ډېرې لویې ستونزې سره مخ شئ، له ډېرو مشکلاتو سره مخ شئ تر څو چې دا هدف کراس کوئ، تر څو چې دا هدف ته رسېږي. شاید له ډېرو ننګونو سره مخ شئ، خو تاسې به ناکامي نه منئ، هېڅکله به ماتې نه منئ. مخې ته ځئ، مخې ته لاړ شئ او تاسې به د تل لپاره کامیابه خلک وئ. ورسې مطلب باندې کله چې تاسې غواړئ هدف ته ځان ورسوئ، موخې ته ځان ورسوئ، موخې ته د رسېدو لپاره به تاسې کاڼه کېږئ، ګونګیان کېږئ به، او حتی دا سترګې به مو کار نه کوي. د خلکو خبرې به نه اورئ، د خلکو خبرو پسې به نه ګرځئ، او خپل کار او خپل هدف خپلې موخې ته به ځان رسوئ. ولې کله چې موږ تاسې هدف کراس کوو، هدف ته ځان رسوو، تر ټولو مهم دا دی چې باید موږ تاسې هماغه هدف ووینو. شاید دلته کې موږ تاسې تندک وخورو، شاید وغورځېږو، شاید راپاڅېږو، شاید د ستونزو سره مخ شو، له لوږې سره مخ شو، له تندې سره مخ شو، خو دې سره به ماتې نه منئ. باید دا کار ونه موږ او تاسې ته پکار ده چې باید د خپل هدف، د خپلې موخې او د خپل کار د تعقیب لپاره باید موږ تاسې ته ټولو مهمه لاره باید